بسم الله الرحمن الرحیم. دا د حضرت بهلول دانا رحمت الله علیه د زمانې او د هغه سره د یو ماشوم ډیره بهترینه واقعه ده. یو ورځ حضرت بهلول دانا رحمت الله علیه په لاره باندې روانو، ګوري چې څه ماشومان لګیا دي لبې کوي. یو سیټ ته یو ماشوم داسې دی چې هغه مسلسل جاړي. بهلول دانا رحمت الله علیه دا وګڼله چې دا نور ماشومان په کیل کود او په لبو کې لګیا دي، او د سره زما په خیال داسې څیزونه نشته، نو دی ځکه جاړي. او د ځان له دا سوچ وکړو چې زه به لاړ شم او درته به ووایم چې زه به تاله د کیل کود سامان چې دا واخلم او ته مه جاړه. کله چې دا بهلول دانا رحمت الله علیه دغه ماشوم ته نږدې شو، ورته یې تپوس وکړو چې ماشومه ته ولې جاړې؟ نو هغه څه ونه وی، خو ده ورته بیا وویل ته جاړه مه، دا نور واړه چې څنګه لبې کوي دقه لبې به زه تاله واخلم او تم د دوی سره لبې کوه. دا خبره چې دغه ماشوم واورېده، نو هغه غیر متوقع یو جواب بهلول دانا له ورکړو. بهلول دانا ته وویل ای بهلول دانا، خلک تا ته وایي دی هوښیار دی او دانه دی، او ته داسې عجیبه خبرې کوې. ته ما ته دا ووایه موږ د دنیا ته کیل کود او لبو له راغلي وو؟ کله چې دا جواب بهلول دانا واورېد ډېر حیران شو. بیا یې تپوس وکړو چې موږ څه له راغلي وو؟ نو هغه ورته وویل چې زه د هغه ورځې نه یریږم چې کله زما مور اور بلی، واړه واړه خشاک چې دا راټول کړي د هغې نه اور بل کړي، دا اور چې کله ګرم شي نو بیا هغې ته غټ لرګي چې دا پسې کړي. داسې نه چې جهنم چې دا زمونږ د دې وړو وړو نه ګرم کړي او بیا د هغې نه وروسته غټ چې دا شروع شي. بهلول دانا چې دا جواب واورېد په حقه ځای باندې بېهوشه شو. او بهلول دانا د هغه زمانې یو ډېر غټ ولی تیر شوی دی. امید لرم دا ویډیو به د نورو ویډیوګانو په شان ستاسو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي کمنټ سیشن کې خپل کمنټ ضرور وکړئ. بیل آیکن که نه دباو کړی بیل آیکن ضرور دباو کړئ. والسلام.